د مادې په لوست کې مو ویل چې ټول شیان له مادې څخه جوړ دي. هر هغه شی چې کتله ولري او په فضا کې یو ځای نیولی وي ماده بلل کېږي. ماده له اتومونو او مالیکولونو څخه جوړه شوې ده. ماده په دوه ډوله ده: خالص مواد او مخلوط مواد. خالص مواد هغه مواد دي چې له یو ډول ذرو څخه جوړ شوي دي او د ثابت اتومي یا مالیکولي ترکیب لرونکي وي. خالص مواد په دوه ډوله دي: عنصر او مرکب. عنصرونه هغه خالص مواد دي چې له یو ډول اتومونو څخه جوړ شوي وي. د عنصرونو بېلګې لکه اکسیجن، کاربن او نور. د عنصر اساسي واحد ته اتوم وایي. اوس راځو دې ته کیمیاوي مرکب څه شی دی. مرکب عبارت له هغه موادو څخه دی چې د دوو یا څو مختلف عنصرونو د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې منځته راغلي وي، لکه کاربن ډای اکساید، اوبه، امونیا او نور. مرکبونه خالص مواد دي. د مرکب جوړونکي عنصرونه په مرکب کې خپل لومړني خواص له لاسه ورکوي. د بېلګې په توګه د اوبو مرکب د دوه اتمه هایدروجن او یو اتم اکسیجن څخه جوړ شوی. په عادي توګه مایع وي، خو هایدروجن او اکسیجن دواړه په عادي تودوخه کې ګازونه دي او هر یو یې ځانګړی خصوصیت لري. کله چې یو ځای شي او کیمیاوي ترکیب جوړ کړي، خواص یې بشپړه توګه بدلون مومي. بله بېلګه، اکسیجن یو داسې عنصر دی چې د هغه په نشوالي کې اور نه بلیږي، یعنې هغه په سوځولو کې مرسته کوي، او په مقابل کې هایدروجن هغه عنصر دی چې په خپله سوځېدلو قابلیت لري. خو که په یو ټاکل شوي نسبت یو له بل سره یو ځای شي او یو کیمیاوي تعامل پس کې صورت ونیسي، اوبه لاسته راځي چې اوبه نه سوځوي او نه سوځېدلو سره مرسته کوي، بلکې برعکس د اور وژنې خاصیت لري. د ټولو مرکبونو کوچني جوړونکي ذرې مالیکولونه دي، یعنې د مرکب اساسي واحد مالیکول دی. لکه د اوبو مالیکول د دوه اتمه هایدروجن او یو اتم اکسیجن څخه جوړه ده. ځینې عنصرونه په مالیکولي شکل پیدا کېږي، لکه نایتروجن، کلورین، فاسفورس، سلفر. خو توپیر د مرکب څخه په دې کې دی چې د دوی اتمونه ټول یو شان دي او مرکب له مختلفو اتمونو څخه جوړیږي. بناء داسې مالیکولونه چې د یو ډول اتمونو څخه جوړ وي مرکب نه بلل کېږي. مرکب په خپلو جوړونکو برخو یعنې عنصرونو باندې ویشل کېدای شي او همدارنګه له جوړونکو عنصرونو څخه په ثابت نسبت مرکبونه جوړیږي. یو کیمیاوي مرکب کولی شي د بل مرکب سره د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې نوی مرکب جوړ کړي. په دې پروسه کې د تعامل کوونکو مرکبونو د اتمونو ترمنځ اړیکې له منځه ځي او په نوي مرکب کې اتمونو ترمنځ بیا اړیکه جوړیږي. مرکبونه د کیمیاوي فرمول په واسطه ښودل کېږي. کیمیاوي فرمول دوه شیان موږ ته راښیي: په مالیکول کې شته اتمونه، په مالیکول کې د اتمونو شمیر. لکه د اوبو مرکب د H2O چې د هایدروجن او اکسیجن څخه جوړ دی، او د مالګې مرکب NaCl فرمول چې د سودیم او کلورین اتمونو څخه جوړ دی ښودل کېږي. H2O2 د هایدروجن پر اکساید فرمول دی. په مرکبونو کې عنصرونه په ثابت وزني او حجمي نسبت شتون لري. لکه د اوبو مالیکول H2O کې د هایدروجن او اکسیجن عنصرونو ترمنځ نسبت همیشه دوه هایدروجن او یو اکسیجن وي. مرکب خپل ځانګړی او ټاکل شوی کیمیاوي جوړښت لري چې د اتمونو او مالیکولونو د کیمیاوي اړیکو په واسطه په فضایي جوړښت کې سره نښلول شوي. د مرکبونو ځانګړتیاوې: مرکبونه خالص مواد دي، متجانس مواد دي او ثابت کثافت لري. د ویلې کېدو او جوش ټکي ثابت دي. مرکبونه د فورمولونو په واسطه ښودل کېږي. مرکبونه د جوړښتیزو برخو ترمنځ کتلوي نسبت ثابت دی او همدارنګه مرکبونه د تعامل کوونکو برخو کیمیاوي ځانګړتیاوې نه ښکاره کوي. مرکبونه د کیمیاوي وسایلو او لارو لکه تصحیح، تقطیر، فلتر او نورو په واسطه په عنصرونو باندې تجزیه کېدای شي. په فزیکي لارو او وسایلو نشي تجزیه کېدلی. د بېلګې په توګه که چېرې موږ وغواړو چې اوبه چې د فزیکي حالت یې کنګل دی، که چېرې وغواړو د چکش په واسطه یې تجزیه کړو نشو کولی، بلکې دا یو فزیکي تجزیه ده. د کیمیاوي تجزیې لپاره باید د کیمیاوي لارو چارو څخه کار واخیستل شي. د عنصرونو او مرکبونو ترمنځ پرتلیز توپیرونه: د جوړښت له مخې عنصرونه یو ډول اتمونو څخه جوړ دي او مرکبونه د څو مختلفو اتمونو څخه په ثابت نسبت جوړ شوي. د شمیر له مخې عنصرونه 113 عنصرونه پېژندل شوي. د مرکبونو شمیر نامحدود دی. عنصر په فلز، غیر فلز او شبه فلز ویشل شوی. مرکب د کیمیاوي اړیکو له مخې په آیوني او کوولنسي ویشل کېږي. د عنصرونو بېلګې لکه طلا، اکسیجن، اوسپنه. د مرکبونو بېلګې سودیم کلوراید، اوبه، مالګه. د پېژندلو طریقې: عنصرونه د اتمي نمبر په واسطه پېژندل کېږي. مرکبونه د مالیکولي فرمول له مخې پېژندل کېږي. د عنصر او مرکب ترمنځ ګډې ځانګړتیاوې: عنصرونه او مرکب خالص مواد دي، متجانس مواد دي، ثابت کثافت لري، د ویلې کېدو او جوش ټکي ثابت دي. د لوست لنډیز: مرکب له دوو یا څو عنصرونو څخه لاسته راځي. د مرکب جوړونکي مواد خپل خواص له لاسه ورکوي. مالیکولونه د مرکب بنسټي جوړونکي ذرې دي. ځینې عنصرونه په اتمي ډول پیدا کېږي. هغه مالیکولونه چې ټول اتمونه یو شان وي مرکب نه بلل کېږي. مرکب له جوړونکو عنصرونو څخه په ثابت نسبت جوړیږي. مرکبونه د کیمیاوي فرمول په واسطه ښودل کېږي.
لا 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 يا لا لا لا